سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته الله مې عزتمن لره خوشحاله اوسئ. هیله کوم چې د ویډیو په شیر کولو را سره کومک وکړئ، ځکه زما دا پیج نوی پیج دی. زما مخکینی پیج چې دی یو نه دوه پیجه زما د منځه لاړه، نو دا اوس نوی پیج دی او خپل مبارزې ته به انشاءالله دوام ورکوو. مبارزه به په مخ کې وانیوړو او ډیر مهم وخت دی، ډیر اساس وخت دی د افغانستان لپاره. یقینا ډیر د مبارزې ټیم دی. باید چې موږ د خپل وطن غږ اوچت کړو، باید د خپل وطن نظام پسې ودرېږو. نو خبر به شروع کوو، خو اول به انشاءالله د افغانستان د نظام، د افغانستان د ملي اردو د دې په شا به ودرېږو. بل د ماما اخندزاده په باره کې به هم خبرې کوو، چې کوم واقع راغلی هغې باره کې به هم غږېږو. خو اول به انشاءالله د خپل نظام، د خپل د وطن لپاره به خپل غږ ته دوام ورکوو. داسې نو هیله کوم چې دا ویډیو شیر شي، نو انشاءالله چې ملګري را زیات شي بیا به خبرې کوو. سلامونه ته وعلیکم سلام، عزتمن شئ، خوشحاله شئ او انشاءالله چې مونږ خپل کم غږ چې دی هغه به نور هغې ته به انشاءالله چې نور هم قوت ورکوو، نور به په مخ کې ځو. ځکه چې د افغانستان دشمنان غواړي چې د افغانستان بیا د بدبختیانو طرف ته بوځي، بیا افغانستان کې بیا بدبختیانې راولي. نو د دې په باره کې به انشاءالله زمونږ مبارزه نه چپ کېږي. اوس ضرورت دی مبارزې ته، خو اصل کې اوس ضرورت دی. پخوا خو دومره ضرورت نه و لکه اوس چې کوم ضرورت دی. نو انشاءالله د دې په حساب باندې به موږ خپل غږ اوچتو. مننه. سلامونه ته وعلیکم سلام، عزتمن خوشحاله شئ، الله آباد لره. افغانان ورنو موږ بدلته دا خبرې کولې چې ما به همیشه دا خبرې کولې چې دا 45 کاله دا د افغانستان اوسنی دغه نه دی. دا جهاد چې دی د مسلمان په خلاف شروع شوی او د مسلمان په خلاف په افغانستان کې روان وي. یعنې د دې په مطلب به خلک نه پوهېده چې دی څه شی وی، دی څه ګډې وډې وی. دا جهاد ستا په افغانستان کې د داود خان په خلاف شروع شوی. د افغانستان اسلامي جمهوریت د داود خان حکومتو نه افغانستان ته روسیه راغلی و، نه افغانستان ته امریکانۍ راغلی و. همدغه خلک یې دلته ISI به ټرینینګ کول او په 1995 کې به تا ته رالیږل. نن چې څنګه ستا پوستې ورانېږي، څنګه ستا عسکر شهیدانېږي، همدغه شانې به ستا پوستې او ستا عسکر به شهیدانول، ستا مکتبونه به ورانول. زه ځکه دا ویم چې دا جنګ چې دی د کفر د اسلام نه دی. د دې په دې خبره باندې خلک پوهېږي نه. که چېرته د کفر د اسلام وی، خو کافر سره زمونږ جنګ وکړو چې د دې په حساب باندې جهاد وکړو، نو بیا ولې مسلمان سره جنګ کېږي؟ بیا ولې مسلمان د خپل وطن چې کافر ووځي، بیا ولې موږ خپل پلونه ورانوو، بیا موږ ولې خپل شتمنۍ د منځه وړو، بیا موږ خپل افغانانو سره جنګ ولې کوو؟ خو د دې نه دا مطلب دا دی چې دا جنګ د کفر د اسلام نه دی. دا جنګ صرف د پښتون افغان په خلاف دی. وعلیکم السلام ته وعلیکم السلام. او دا جنګ چې دی دا د افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ دی. د نور هېڅ دې کې د جهاد محاد بالکل ټکی نشته. افغانانو ورونو رحیم بنګشي که چې شی سم دغه کوه چې بیا دې ګوره زه سړی بلاک کوم، ډېر دغه مې د لاسه نه کېږي. سم د انسان شه دلته سم کمنټونه کولی شروع شو، ګنې اوس یې بلاک کوم، ختموم دې پیج نه. نو افغانانو ورونو په دې د نن یو نیم کال مخکې ما به مبارزه د حکومت په خلاف باندې ډېره وه. ما به 90% 95% په حکومت نوکې کولې او ورته به مې ویل چې تاسې په غلط استئ. هغه مې په دې حساب کولې چې ما ته معلومات و چې داسې وخت را روان دی. ما به دې حکومت ته ویل چې او د خدای لپاره دا غصبګر، دا ټوپک سالاران، دا چې قانون نه مراعات کوي، کار اهل کار ته وسپارئ، خدای ته وګورئ، دا وطن د بدبختیانو طرف ته بیول. ما به ډېر حکومت ملامته کوم. اوس زه ډېر
ولې طالب ملامت کوم؟ او طالب بالکل سل په سلو کې ملامت دی، ځکه چې طالب دروغ وایي، طالب په دروغ روان دی. زما دروغ ډېر سخت بدې راځي، دا داسې نه وایم چې دا نظام ګنې ټول هر څه صحیح روان دي، خو طالب دروغجن دی. طالب د اسلام نوم استعمالوي او نور ټول دروغ وایي، لکه څنګه د مجاهدینو د مشرانو دغه شان اسلام به استعمالو او نور به ټول دروغ دربېلي، او مقصد یې هغه چې هغه تاسې وکړه په 92 کې افغانستان یې تباه او برباد کړو. طالب یو نیم کال د دې نه مخکې خبره کوم، ما سره په لایب کې د ټولو نه زیات طالبان ما سره په لایب کې غږېدلي، ما سره ویډیوګانې پرتې دي. د هر یو طالب به دا دغه وه چې زمونږ جنګ چې دی، زمونږ جهاد چې دی امریکایانو سره دی. موږ ځکه ملي اردو والا وژنو چې وروره د امریکایانو نه مخکې روانې وروسته روانې. نن چې امریکا ووته، امریکا وځي، دې د امریکایانو سره داسې جنګ نه کوو لکه خپلې ملي اردو والا سره چې جنګ کوي. په هغې وخت کې به ملي اردو والا دومره نه وژنل چې اوس ملي اردو والا وژني. په هغې وخت کې به داسې پوستې نه ورانولې، ولسوالۍ به پلونه به نه ورانول، سړکونه به نه ورانول لکه اوس چې ورانوي. خو دروغ یې ویلې که نه، په دروغو باندې روانو که نه. تا د کوم اسلام خبره ماته کې؟ زه تا سره بیخي په افغانستان کې په اسلام په غږېږم نه، ځکه افغانستان کې دی اسلام، افغانستان کې دي مسلمانان. ته کوم اسلامي چې اسلامي نظام ماته راولي؟ زما قانون اساس خو اسلام دی که نه. ته کوم اسلام دی؟ دا کوم اسلام دی؟ اسلام دی په کوم کوی کې منډلی دی چې اوس یې راوباسي نه زما خویندې میندې بېعزته کې، زما خویندې میندې ماجر کې، زما ځوانان تباه کې، زما وطن تباه کې. یو نیم کال مخکې 2 کاله مخکې خو سره دا خبره ما منله چې امریکایان دلته راغلي دي او سې مهربانه ظلم یې کړی درسه. اوس ته د څه شي جنګ کې؟ اوس خو ته ښکاره د پنجاب د دفاع جنګ کې چې څنګه مجاهدینو د پنجاب د دفاع جنګ کوو. ښکاره د پاکستان میډیا ټوله ستا لپاره تبلیغات کوي. ښکاره د پاکستان ټول سیاستمداران ستا دپاره دفاع کوي. ښکاره د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي داسې دی هغه لکه چې د طالبانو وزیر خارجه وي. نو زه څنګه په تا یقین وکړم؟ ته خو ښکاره زما وطن ورانې، ته خو ښکاره د پنجابي زړه یخې، ته خو ښکاره د خپل ورونو دښمنې، ته خو ښکاره د خپل ولس دښمنې، ته خو ښکاره د خپل نظام دښمنې. ته نه غواړې چې حکومت جوړ شي، ځکه چې تا دا ورانۍ منګینو دا چورو چپاو. نو ځکه زه ستا دا یو نیم کال کېږي چې ستا په خلاف یم، او ایماني زه باید چې ستا په خلاف شم. ځکه چې اوس هغه خلک چې ما ته به 2 کاله مخکې دا ما به طالبانو سره ډېر نرمې خبرې کولې، د سولې خبرې به مې کولې، د امن خبرې به مې کولې، ما ته به دا پیغورونه راکول چې ته د طالب نه یېرېږي او ته طالب ته سخته خبره نه کړې. ما به ورته ویل چې وروره دا وطن د ټولو افغانانو دی، دې کوشش دې هېڅوک ونه کړي چې یاره طالب به څوک ورک کړي، یا به مجاهد څوک ورک کړي، یا به هزاره څوک ورک کړي، یا به بل ورک کړي، یا به بل ورک کړي. زه ځکه نرمې خبرې کوم چې دلته دغه دي، مګر چې زه یو خبره وانې مطمئن شوی نه یم دا شی نه یم. اوس دا ویم چې طالب بالکل دروغ ویلي، بالکل د اسلام نه استفاده کوله او د دې نه استفاده کوله. نن ما ته طالب وایي د جنګ ځکه کومه چې په افغانستان کې اداري فساد دی او دا غلامه اداره ده. نو بیا ته کوم ځای کې ناست یې چې ته وایې چې د افغانستان غلامه اداره غلام حکومت دی؟ نو بیا ته په کوم ځای کې ناست یې؟ تا د اسمانه دا شی نه راولېږي؟ ولې دا خلک ړانده دي، کاڼه دي، بېادبي دي، ما پې ډوډۍ نه خوري، غول خوري، څه شی خوري؟ خو ښکاره تم ناست یې هغلته پرونی ویډیو ده، پرونی تاسې په خدای یقین وکړئ ما سره دلته په دې دغه کې شته دی. پرونی یو هلک ما ته لایف ولګو، لایف په مسنجر کې په اسلام آباد کې. که زه به راته دروغ وایم لا اله الا الله محمد رسول الله، ما سره ویډیو شته، خو هغه ویډیو کې هغه هلک طالبانو ته بد رد وایي، ځکه یې ته پلی کولی نه شم، خو ما سره شته دی، که څوک به غواړي دې ورته ورکوم. ویډیو یې ولګولی، وګوره دا پاچا صاحب د طالبانو لاړې په اسلام آباد کې ورجوخ شو، داسې ورجوخ شو. ما ورته ته د موبایل ورجوخ که چې ورجوخ کوم ګروپ ولاړ وایي دا هغه طالبان دي چې اوس روان دي افغانستان ته جهاد ته په اسلام آباد کې. ټوپک یې ورسره نه وي، همداسې ولاړو، داسې دغه ګروپ یو. نو ما ورته وویل چې وروره ته چې افغانستان ته جهاد ته ځې، خو دغه هیله منډۍ ته جهاد ته لاړ شه که نه، دغه اسلام آباد کې د جهاد وکړه چې لوسې جنکۍ راودي. نو ته څنګه افغانستان یو اسلامي حکومت دی؟ زه تا نه دا سوال کوم چې جهاد په لاهور کې کېږي، په پېښور کې کېږي، په کابل کې کېږي؟ جهاد خو په لاهور کې کېږي، نه په پېښور کې کېږي او نه په کابل کې کېږي. تاسې خپله قضاوت وکړئ چې ته یو سړی راځې په اسلام آباد کې ولاړې په هغه ځای کې چې د کفر قانون دی، د شرابخانې پکې دي، نایټ کلبونه دي پکې، په جوماتونو کې وروره فلمونه ډکېږي، هر د دنیا ناروا کېږي. د هغې نه وروره تا موټر سایکل سټارټ کړی راځې زما افغانستان ته جهاد ته. د څه شي جهاد؟
جهاد خو ستا د امریکایانو سره ختم شو که نه. نو خو ته اصل کې تا دروغ ویل او دروغ ویل لګې اوس هم لګې دروغ ویل. زه یو خلکو ته دا خبره کوم په دې نظام کې ډېرې مافیا کړې شته، په دې نظام کې ډېرې کمزوري کړې شته افغانانو ورونو. فساد ګوره فساد یو خبره کوم دا اداري فساد د ایټالیا په یوروپ کې ده. دا زما خبره که دروغ وي دغه هلکان په ایټالیا کې اوسېږي د زما لایف کې به ګوري. په ایټالیا کې اداري فساد اوس هم شته، په ایټالیا کې په یوروپ کې د مافیا سیستم پکې شته دی. نو ولې ایټالیان به اوس ټوپک رالي چېرې د اداري فساد او د ایټالیا راشه د ټوپک د لارې دا مسله حل کا. موږ همیشه د ټوپک د لارې د مسلې د حل کوشش کوو. موږ همیشه دا کوو لکه چې څنګه چې د مجاهد فکر او سوچ چې ایسای ورته څه ویلې مخه کول. فکر او سوچ دا چې دا د افغانستان ملي اردو ختمه کم، دا د افغانستان شتمنۍ ختمې کم، دا د افغانستان دیوالونه هوار کم، دا د افغانستان پلونه هوار کم، سړکونه ختم کم، مکتبونه ختم کم، خویندې میندې بې عزته کم، هر څه زیرو کم، صفر کم، او دا کاغذونه چې په دې دفتر کې دي دا ختم کم. زه به اسلام راولم. هغه مو کاته د دې جهاد اصلي مالک چې دی د دې افغانستان جهاد اصلي مالک هغه امریکا او پنجاب دی. د امریکې د پنجاب د پیادې جنګ موږ په افغانستان کې په مخ کې وړو چې په کومه ورځ سوچ ووالو نه به د جهاد وي او نه به د وروره هېڅ شی. لکه څنګه چې په مجاهدینو ووالو، څنګه چې مجاهدینو ته بټنه تاوه کړه لاړو جهاد هم ختم شو، هر څه ختم کو، په خپلو کې سره په جنګ باندې واچول، بې ادبي دې ما پې د افغانانو نه سپي جوړ کړ، یو بل سره په جنګ ور باندې واچول او تاسې هغه حال وکړه. افغانان ورونو دا ټول دروغ وایي، دا ټول منافقین دي. د اسلام نه استفاده کوي، ستاسو او زما زوی استعمالوي په دې شي کې. اوس د ټولې دنیا علما یې افغانان ورونو، د ټولې دنیا اسلامي غیر اسلامي ملکونه وایي چې په افغانستان کې جنگ ناروا دی. یو د پاکستان دهشتګرد پنجابي ریاست نه علاوه چې په دې کې ولاړ دی شاته، نو ټوله دنیا وایي چې جنګ مه کوئ افغانان ورونو. آیا موږ دا خبره منو؟ د قرآن خبره منو؟ د علماو خبره منو؟ اوس خو نه بل پیغمبر راځي نه بل قرآن راځي چې موږ ته ویو، خو همدغه علما دي، همدغه قرآن دي، دا حدیث دي، دغه په رڼا کې موږ ته دا جنګ چې دی ناروا دی. دا جنګ چې موږ کوو نو پوه شئ چې موږ د کفر جنګ کوو. دا جنګ چې موږ کوو پوه شئ چې دا د امریکې جنګ موږ کوو. په دې باندې موږ کفار خوشحاله وو، ځکه په دې کې زموږ خپل مسلمانان افغانان ورونه وژل کېږي. د بل شي جنګ دا نه دی افغانان ورونو. نن ته ورشئ ستاسې په بربادۍ وانې دهشتګرد پاکستان ریاست خوشحالي کوي، ستا د پل په ورانولو دهشتګرد پاکستان ریاست خوشحالي کوي، ستا د پوستې په نیولو په الوزولو د ولسوالۍ په چور کولو باندې پاکستان دهشتګرد ریاست خوشحالي کوي. د څه شي خوشحالي کوي؟ او بیا موږ کې به کوم غیرت پاتې کا طالبي که مجاهد افغان چې موږ سره پاکستان کومه ناروا عمل دی چې ونه کړو، په کومو سترګو بیا د پاکستان د خاورې نه راځو، په خپل وطن کې خپل ورونه او خپل پلونه او خپل دغه الوزو. دا کم اسلام موږ ته اجازه راکوي؟ دا کم افغانیت موږ ته اجازه راکوي؟ دا کم اسلام کم اجازت موږ ته دا کم ظلم دا فتوا راوړې ده چې د خپل افغانانو په وژلو باندې وروره مړېږو نه؟ تکبیر والله اکبر. نو خبره دا د افغانانو ورونو چې د نظام پسې به داسې ودرېږو داسې چې بالکل که خدای نه خواسته خپم خویه شوه. دا مې واورې افغانان ورونو په ښکته پښتنو منطقو کې خو پنجابیان د پښتنو په کورونو ورننوتو، د خویندو میندې بې عزتیانې وکړې، ځوانان یې اوسه پورې ورک دي، ملکان یې شهیدان کړه، هر رقم بې عزتي پنجابي ور واړوله. که ستا په دې کابل کې ستاسې په کورونو پنجابیان راننوته او ستاسې بې عزتي ونه کړه، زه د خدای رسید دا لایف زما یاد ساتئ. که همدای د سره ونه کړه افغانان ورونو دا خبره م یاد ساتئ. دا پنجابی به راځي او ستاسې په دې جلال آباد کې به خویندې میندې بې عزته کوي چې څنګه یې په سوات کې بې عزته کړي، څنګه یې په ملکنډ کې بې عزته کړي، څنګه یې په باجوړ کې بې عزته کړي، څنګه یې په وزیرستان کې بې عزته کړي، همدغه شان دې به تا په جلال آباد، په خوست، په کابل، په مزار شریف، په بامیانو، په هر ولایت کې به پنجابی ستاسې کور ته ودرېږي. دا بیا طالب دا نشي کنټرولولی. دا د طالب د کنټرولولو کار نه دی چې دا بیا دا کار وکړي. دا بیا د دې د لاس نه وتی شی دی. دا به راځي او دا کار به کوي. نو خبره دا ده چې د دې موږ دا خبره په وضاحت کوو چې موږ په دې نظام کې ډېرې بدبختیانې وینو، خو بیا هم وایي پړندو کې د یوې سترګې والا باچا دی.
بیا هم پې شکر وباسو. 20 کاله مخکې افغانستان د دنیا د نقشې نه ورک و. 20 کاله مخکې افغانستان چا پېژندو نه. 20 کاله مخکې د افغانستان سفارت په یو ځای کې نه و. 20 کاله مخکې د همدې پنجابي دهشتګر په هوایي میدانونو به ما استعمالول او بیا به افغانستان ته تلم. د همدې دهشتګر پاکستان ریاست د دې ټلیفون نمبر 009 به په افغانستان کې مې استعمالېدو. زه به ټلیفون ته پاکستان ته راتلم. یو بوجي افغانۍ به مې په شا کړ، یو من بوره به مې پرې راوړه. زه پې شکر وباسم، زه په دغه نظام شکر وباسم. افغانانو ورونو ما تاسو ته مخکې ویلې چې دفاع دروانې بالکل فرض عین ده. مخکې خو امریکایانو موږ دا خبرې په وضاحت نه کولې، موږ ویل اوس امریکایان دي او دا دروغ خبره ده چې موږ وایو چې دا امریکایان راغلي وي اشغال ته. که چېرته امریکایانو سره موږ جنګ نه وی کړی کېدای شي د امریکایانو په 10 کالو کې وتی وي. که موږ روسانو سره جنګ نه وی کړی خپله روسیه ماتېده، لکه اوس 15 هېوادونه ته بیل شو. دا ټول د کفارو جنګ موږ په مخ کې ویوړو. کفار هم دلته په زوره دلته راوستو. د چینیانو لمبر دی، چینیان را روان دي. خیره بیا به هغې سره بل جهاد کوو. چینیان خو لا مخکې نه پښتو زده کوي چې نه په دې ژبه باندې پوهېږي. نو خبره دا ده افغانانو ورونو چې د خپل نظام د خپل حکومت سره ودرېږئ او د هغه زهریلو خلک چې په دې نظام کې دي هغې په خلاف باندې شئ. که هغه هر څوک وي، که هغه اشرف غني نه نیولې تر اخره پورې کماندان وي، وزیر وي، وکیل وي، هر شی چې وي د هغې په خلاف باندې بالکل راووځئ او یا چې موږ داسې پردیپال او داسې جاسوسان نه غواړو چې زمونږ د نظام په خلاف وي. زما ملي اردو استعمالوي، زما وطن استعمالوي او د بل استخباراتو ته کار کوي. دا تاسې باندې ټول اصل خبره دا ده چې موږ د ظلم په خلاف ودرېږو، موږ د خاین په خلاف ودرېږو، موږ د جاسوس په خلاف ودرېږو. هغه په هره جامه کې وي. نو موږ دغه نظام باندې به انشاءالله موږ هېڅکله سودا ونه کړو او د دې نظام په شا باندې موږ ولاړ خلک یو. مطلب دا دی موږ د سولې ته ژمن خلک یو. خو خبره دا ده چې دا کم جنګ چې روان دی په افغانستان کې دا بالکل د کفر د خوشحالولو جنګ دی. دا بالکل د امریکې د پیدې او د هغې د مرګړو د پیدې جنګ دی. دا د افغان وجنې د پښتون وجنې جنګ دی. دی چې څوک حمایت کوي هغه هم جهنم ته ځي، دا چې څوک کوي هغه هم جهنم ته ځي. مخکې د امریکایانو خبره هغه ختمه شوه، خو دروغ هم مخکې ویلې دا دروغ دی وروره، دلته اشغال دی او دا دی او هغه دی چې هغه ختم شو. وروره اداري فساد دی او دا وروره غلامه اداره ده او دا اداره ده. ته وایې تا ته به د اسمان نه شي نه راولېږي چې ته حکومت جوړ کړي چې ته به وروره بیا د کوم ځای نه دا پیسې راوړي چې دا خپله ملي اردو پې ساتي، دا خپل دغه پې ساتي. دا اوس درته وایم اوس د افغانستان حکومت ته څوک پیسې ورکوي؟ امریکا یې ورکوي که نه ورکوي؟ د قطر دفتر د طالبانو ته څوک پیسې ورکوي؟ امریکا یې ورکوي که نه ورکوي؟ نو اوس ته غلام یې چې تا ته امریکا پیسې درکوي؟ چې د قطر دفتر دا 11 کاله کېږي چې په $1,000,000 یې وخواړه. دا پیسې د څه لپاره درکوي؟ امریکا دې د ترور زوی ده طالبه؟ امریکې باندې د قلنګ دی. امریکا دې چېرته سې مهربانه ته د باړې بدماشي، د سربند بدماشي، د جم بدماشي یا د بل د ننګرهار کې یو غټ بدماشي چې ته د امریکې نه بیجلې چې تا دې په قطر کې دفتر یې لکړی او تا ته باندې په لکه او په $1,000,000 استعمالوي. نو څه د افغانستان د حکومت څه فرق دی؟ فرق یې ما ته د ختوم ویښه ما ته فرق. او که بیا څوک دا وایي چې د امریکې د پاکستان د غلامۍ نه د دنیا هر یوه غلامي صحیح ده، چې د پاکستان دهشتګر تروریست ریاست نه د دنیا هر یو غلام د غلام شي د هغې ملک غلامي ښه ده، خو نه د پاکستان غلامي. پاکستان د ټولو کفارو هېوادو غلام دی. پاکستان د ټولو کفارو غلام دی او د غلامۍ کار کوي. دا د کراکرۍ یو دکان دی. دا د مسلمانانو په خلاف جوړ شوی، دا د افغانانو د پښتنو په خلاف جوړ شوی هېواد دی. نو د دې نه بیا امریکا هم ښه ده، د دې نه روس هم ښه دی، د دې نه انډیا هم ښه ده، هر یو ته ښه دی. کم از کم هغه سړی خو مستقیما مالک سره خبره وکړي. دا خو د غلام دی، د ده سره ولې خبره کوم؟ افغانانو ورونو یې به د خپل نظام ما ته ویلې د حق سره به ودرېږي. حق دا دی اوس چې بالکل د دې نظام د دې ملي اردو سره د دې درې رنګه بیرغ په تاسې باندې فرض عین دی د دې حفاظت. خدای نه خواسته چې اوس هم څنګه دا خویندې د قندهار نه مهاجر شوي دي، د هلمند نه مهاجر شوي دي، دا خویندې میندې به بیا ستاسې پنجابیان بې عزته کوي، دا خویندې میندې بیا به ستاسې ایرانیان بې عزته کوي. دې شي ته هم ډېر پام وي، دې شي ته هم ډېر توجه وي. دا اوس د چوکۍ غم اخیستي دي، دا ولاکې نه د اسلام په قصه کې دي، ولاکې نه د افغانیت په قصه کې دي، ولاکې نه د ملي شتمنیو په قصه کې دي، چې صرف د مولانا بجلیګر صاحب خبره چې د کابل په لالخان باندې دي کینی، بل هېڅ مقصد یې نه دی. څنګه چې د دې مجاهدینو
نن یې خړې سترګې نیولې دا خبرې به هم هغې ته کولې په هغې وخت کې به دا خلکو ته خبرې کول چې دا فخر افغان باچا خان بابا د پاټۍ ولی خان بابا یا د نورو به دا خبرې کولې چې دا جنګ چې دی خپل وطن د ورانولو جنګ هم دی مه کوئ دی په 1480 کې په 1900 او په 88 کې تاسو یقین وکړئ چې همدې مجاهدینو دې سمرخیلو ته پاکستانیان پوځیان راوستي هغه ویډیوګانې به تاسې کتلي میرزا اسلام بیگ او د حمید ګل چې دا ویلې چې موږ پیل شو موږ په جلال آباد باندې قبضه کوله نو دا خو د کفر د اسلام جنګ دی نه حمید ګل وایي د افغانستان نه موږ 5مه صوبه جوړوله سمیع الحق دی وایي موږ د افغانستان نه 5مه صوبه جوړوله د پاکستان هر یو جرنیل کرنیل سیاستمدار هغه وایي تر ضیاءالحقه پورې چې جهاد افغانستان د پاکستان او تاسو دا خړسرګې لیدلې دي ورته کوم جواب ورکړی خو پوه شئ چې دا جهاد افغانستان د پاکستان پوه شئ چې دا 45 کاله موږ د پاکستان د مفاداتو جنګ وکړو خپل وطن هم وران کړو خپلې خویندې میندې بورې کړي خپل ځوانان هم تباه او برباد کړو رالو د پاکستان د پیدې جنګ کوو اوس هم لګیو د پاکستان د پیدې جنګ کوو نور بس د خدای په لحاظ باندې لږ شرم پکار دی لږ غیرت پکار دی ما راته ویلې چې هېڅکله به د ټوپک د لارې دا مشکل نه حل کېږي چې زه ویم چېره زما په نظام کې وروره دغه دی دغه اداري فساد دی او زه به مسلح جنګ کوم لکه څنګه چې مجاهدینو د داود خان سره مشکل له هغې د چوکۍ په خاطر دا منډه کړه د آیسای او د جماعت شیطاني قاضي حسین احمد او د آیسای په غېږ کې کېناسته خپل وطن یې تباه او برباد کړو او هغه کار نن تاسې کوئ داسې صفا خبرې درته کوو ما درته مخکې ویلې چې 2 کاله مخکې زما 90% نیوکې په حکومت وي 10% په طالبانو وي ما په هر بمبارۍ باندې ویډیو ډکه کړې ما په هر وحشت باندې که هغه حکومت کړی که امریکایانو کړی د طالب په خوا کې ولاړ یم او د هغې په خلاف مې ویډیوګانې ډکې کړې ټولې مې په منټ پرتې دي خو نن طالب تا ته وایم چې طالب ته بالکل د پاکستان د پیدې جنګ کې طالب ته بالکل ملامت ای طالب ته بالکل په غلطه روانې طالب ته بالکل غولېدلی طالب ته بالکل په خپله لاره دې غلطه کړې ده ته بیا غواړې چې زما خویندې میندې بېعزته کړي ته بیا غواړې چې زما افغانستان هغه شانې کړي چې څنګه صرف په 2 ملکونو په رسمیت وپېژندلو دغه به زه اوس راځم د یو دغه راته ښیم تاسو ته زه مننه دا زما نوی پیج هم دی دا هم د سره لایک ورونو ځکه زما پیجونه بندېږي را بندېږي ښه دا خو پیژنې دا سړی دا ماما اخوندزاده په ماما باندې مشهور دی اخوندزاده نوم دی او دی په سعودي کې اوسېږي افغانانو د باره کې زه خبرې کوم زه هغه سړی یم چې نن اوسه پورې چاته کنځل کړي ما ته خلکو کنځلې کړي ما چاته کنځل نه دي کړي ماما اخوندزاده به کنځلې کړي زه یې پوهېږم ډېر شه به یې ویلې خو چې دا کم کار شوی دی د دې زه بالکل خلاف یم د والو ټکولو دا شی نه دی د والو ټکولو باید موږ داسې ونه کړو چې موږ خپل یو بل سره راپاڅېږو او د فیسبوک نه بار راووځو او یو بل سره ووهو نو د دې واقع نه پوره خبر نه یم چې څه واقع شوي ده خو د دیوالو زه پوره مزاحمت کوم زه پوره په دې خفه یم دا ډېر غلط کار شوی خو زه نن یو څو خبرې کوم د ګلخانانو ته کوم ګلخانه واوره ګلخانه تاسې واورئ دا د ماما عکس هم درته لګوم ګلخانه تاسې واورئ ټولې واورئ غوږونه هم خلاص کړئ چې ستا په اسلام آباد کې بم خلاصېږي ستا مکتب الوځي ستا بچي مړه کېږي ستا جومات کې بم الوځي زما د افغانستان تاله دهشتګرد درځي او ستا د وطن کې روزانه 200-300 کسان مړه کېږي او زه دلته په فیسبوک باندې راځم چې تا ته کنځلم کوم او دا ویم چې پلانې زنده‌باد بیسانې زنده‌باد ځکه چې په اسلام آباد کې بم خلاص کړی ځکه چې په پاکستان کې په مدرسه کې بم خلاص کړی په جومات کې بم خلاص کړی زنده‌باد هغه ستا په ډبه څه تېرېږي دا موږ افغانان چې اوس هم تاسو سره ګزاره کوو دا موږ افغانان چې تاسو سره اوس هم ګزاره کوو ځکه زما بچیان وجل کېږي زما ملا وجل کېږي زما خویندې میندې بېعزته کېږي زما ځوانان وجل کېږي زما ماشومان وجل کېږي زما وطن ورانه کېږي ته په پېښور کې زما په بربادۍ باندې خوشحالي کې نو دا اوس هم افغانان کم دي چې تاسو یو ګلخان ویم چې په اباسین باندې ټول لا وکړو خو ما درته ویلې چې ستاسې په لاس کې څه شی نه دی صرف دلته راځئ موږ مړی جوړو تاسې راځئ زموږ خولې پورې خاندئ نو د خدای په قهر ککړ شئ د خپلو لایفونو د خپلو ویو دپاره د خپل فالوور دپاره راځئ او لایفونه جوړ کړئ افغانیانو ستاسې داسې وکړم او افغانیانو ستاسې داسې وکړم که تاسې کې غیرت وي ورشئ هغه خپلې خویندې میندې داسې واده کې وګټئ او د ملکان خویندې میندې وګټئ د باجوړ د دیر د وزیرستان
هغه ځوانان هم وګټئ. 20 ویډیوګانې هم تاسې ته وښودي چې د هغه د پېښور خویندې میندې په بورکه کې راوتي دي، مړونه یې ورک دي، بچي ورک دي، هغه نه شي ګټلی. تاسې سره د افغانستان غم دی، زموږ د افغانستان په بربادۍ خوشحالېږئ. او دا هماغه طالبانو چې په 2001 کې همدا تاسې خرڅ کړه، همدا تاسې پاکستان خرڅ کړو. امریکا هم ستاسې د طرف نه په موږ راغلی، مجاهد هم ستاسې د طرف نه په موږ راغلی، طالب هم ستاسې د طرف نه په موږ راغلی. او کنځلې بد رد موږ ته تاسې ووایئ. دا موږ اوس هم ډېره حوصله لرو. د یو سړي ته ورور مړ کړه، د یو سړي ته بچي مړه کړه، کور یې وران کړه، د وطن یې برباد کړه، او ته ورپورې بیا خانده چې هغه سړی تاسو بیا څه په مقابل کې څه وایي؟ قسم دی چې داسې پړقم وچئ. دا اوس هم موږ ښیو چې افغانان تاسې سره ګزاره کوو. نو د اخندزاده په ماما په واله باندې زه بالکل خفه یم. یعنې انتهایي غلط دغه شوی دی چې د والو دا معامله نه ده، او نه دا د ګلخانه ستا د وس کار دی. ګلخانه تا ته ما مخکې ویلي چې تاسې د بوټ تاکال د مزدي کلنډران هستئ. پاکستان چې دی دا د برطانیه او د امریکې پراپرټي ده. پنجابی ډریور دی او ته کلنډر ګلخانه راخېجه که بوټ تاکال ته او راخېجه کاجي کیم ته دي. ستا وظیفه دا ده ته ځان دلته په فیسبوکونو نیغ نیغ مه کوه او نه ستا خبره منل کېږي. ته خپله خور مور د پنجابي نه نشي ګټلی، نو ته زما سره د امارات او د دغه خبرې څه کې؟ نو خبره دا د افغانانو ورونو چې موږ به هېڅکله موږ نفرتونه نه دي جوړ کړي. زه یو خبره نن په ریکارډ سره کوم. افغانانو ورونو، زه په کابل او پېښور کې د یخته عمره فرق نه کوم، خو په خدای مې د قسمي چې ما په پېښور کې په هغه وخت کې چې نه فیسبوک او هېڅ شی میډیا نه وه، بعد دغه شانې ګلخانانو نه افغانانو ته الله چې د ناموس کنځلې کړي، افغانانو پورې خندلي، د افغانانو جامو پورې خندلي، د افغانانو ته بد رد ویلي، افغانان والي دي. دا ټول شی نه ما په دې خپلو سترګو لیدلي. زه در یو حواله در کومه، کوواټ روډ ته لاړ شئ. کوواټ روډ ته د باډۍ پل نه واورئ، مروزو کلی ورته وایي. مروزو کلی ما هلته وخت تېر کړی، زما ډېر دوستان دي، ډېر نران پښتانه دي. په هغه کې چې کله په 1988 او 1988 په قمردین ګړۍ کې یو بم والوتو. چې بم والوتو د دې د جومات امام د مروزو د کلي په کوواټ روډ باندې اعلان وکړو. اعلان ویلې په نوم یې مهاجر دنه پاتې نه شي. په خدای کې نو که موږ کیمپ کې وخت نه دی تېر کړی، موږ وروره لاړو د خپل دینه لاړو بل ځای ته، ځکه جومات امام اعلان وکړو ویل چې مهاجر په نوم باندې پرې نه دی. په هغې وخت کې خو دا فیسبوک نه و، موږ نفرتونه خواره کړي وو چې تاسې اوس راځئ چې دا بعضې ګلخانان راشي چې دا د لر او بر او دا د نفرتونه خواره کړي په یوروپ کې پراته دي. په یوروپ کې موږ خپل افغانانو خیر کړه چې دا پنجابی دهشتګر ریاست دی، دشمن دی، دا د دوست نه دی. چې څوک هم پاکستان ریاست ته دوست وایي، د هغې نه غټ بې غیرته نشته دی. هغې نه به غټ بې غیرته افغان دی چې دې ته داسې نفرت یې نه ولرئ لکه د سړی چې د خوږ د غوښې نه نفرت لري. ځکه چې هغه هلته ښکاره تا وژني. ښکاره خبره ده، ښکاره ستا د بربادۍ جنګ په افغانستان کې روان کړی، ښکاره ستا د تبۍ دغه روان کړی. زه ورته وایم چې دوست هېواد دی. زه به اوس یو سړی زه به اوس امریکا هم په ما باندې بمباري کوي، زما وطن به دغه کوي، زه به امریکې ته یم چې ته زما دوست یې. کشمیری انډیا ته دوست وایي، فلسطینیان اسرائیل ته دوست وایي، خو دغه شان دي. د ولاکې دې ته دوست ویم، د ولس سره زما مینه ده، ما مخکې هم دا دغه وکړو، خو ریاست یې زما د ټولې دنیا نه نمبر 1 دشمن دی، نمبر 1. او چې څوک په دې کې شک ګڼي هغه افغان بې غیرته بېایمانه دی. افغانانو ورونو، خپل حوصله به د لاسه نه ورکوئ. موږ الحمدلله د افغانستان یو غټه سرمایه یو په خارج کې، که هغه په سعودي کې دي، که په دوبۍ کې دي، که په عربو کې دي، که په هر ځای کې دي، په لندن کې دي، په امریکا کې دي، په لکاو افغانان یو. انشاءالله چې زموږ وطن کې سوله راله، امن راغی، دا وطن به انشاءالله په خپلو خپو باندې ودرو. ما تاسو سره وعده کړې وه، دا د یوازې زما کار نه دی. انشاءالله په افغانستان کې به موږ 4 غټې شفاخانې دغه کو جوړو، غټې شفاخانې، غټې چې د پاکستان دهشتګر ریاست د محتاجۍ نه خلاص یو. دا شفاخانې ټولې د پاکستان په موږ چلیږي، ټولې په موږ. ولا چې د افغانان ترې راووت او علاج یې بند کړو، ولا کې پکې سپی وګرځي د پاکستان په شفاخانو کې. 4 به غټې مدرسې جوړو. او دا اواز اوس ما نه دی کړی، دا اواز ما په 2014 کې یو طرف ته مې د عبدالله صاحب عکس ولګو، بل طرف ته مې د اشرف غني صاحب عکس ولګو. او دا مې غوښتنه وکړه چې د حقاني غونډه کې مدرسې موږ ته جوړې کړه، نه چې هغې پکې کم کار کوي چې دهشتګر او خودکش پکې ټریننګ کوي. موږ صفا مدرسې په افغانستان کې غواړو، 4 غټې مدرسې چې د دې حقاني د دې مدرسې نه غټئ، چې زمونږ ملا په عزت کې وي، زمونږ طالب په عزت کې وي، زمونږ مجاهد په عزت کې وي، زمونږ مشر په عزت کې وي. دغې له تنخواګانې وټاکئ، دغه شانې مدرسې جوړې کړئ. نن تاسې وګورئ د پاکستان مدرسې موږ یې نه ویو،
وګوره کم ناروا عملونه پکې نه کېږي. کم ناروا د مدرسو نه دي څه شی جوړ کړي دي مفتیانو څه شی جوړ کړي مګر دغه خرڅرګي دغه پسې نه راځي چې د مدرسه کې دا کار ته ولې کې. خو که دا کار افغانستان کې وشو والله سور کفر دی. خو په پاکستان کې مدرسه کې هر شی کېږي لمنډۍ پکې شته هر شی پکې شته. نو موږ په افغانستان کې انشاءالله د امن په سترګې لارې چې امن راشي او انشاءالله د خپل وطن د خپل مور دپاره به خدمت کوو چې هغه دې نظام ته هر څوک راځي که هر څوک دې نظام ته راځي. دا خبره کوم. خو یو خبره ده چې په دې نظام باندې سودا په مور باندې سودا ده په دې بیرغ باندې سودا په مور باندې سودا ده چې څوک یې کوي درې رنګه بیرغ باندې هېڅکله به دا سودا موږ وکړو. دا درې رنګه بیرغ به انشاءالله تر قیامته پورې د افغانستان په ارګ باندې ولاړي او د دې په شا باندې موږ ټول ولاړ یو. افغانانو ورونو موږ هېڅکله د نفرت خبرې نه دي کړي. موږ د حق مبارزه کړې ده. موږ د لر او بر پښتون افغان چغه اوچته کړې ده. نن یې مواله چغه سبا یې مو. نو زما همدغومره لایق دی افغانانو ورونو خپلو ټولو مبارزینو خپلو ټولو ورونو ته ویم چې بدرد مو وایي. ما دا اوس هم درته یم چې نه کنځلو نه شی کېږي نه شي نه په دې خبرو باندې کوم موږ لاسته راوړنې کولی شو. په اوس حالاتو کې موږ د دې خپل نظام او د دې په خلاف چې دا کم جنگ روان دی دا بالکل د پنجاب جنگ دی. په دې باندې طالب چې څنګه مجاهد نه پوهېدو داسې په طالب سر نه خلاصېږي چې هغه راځي د خپلو ملي اردو سره خپل ورونه سره وژني او هلته د کوم ځای نه چې راځي هلته کم حرامیتوبونه دې چې نه کېږي. نو الله تعالی دې په ګران افغانستان کې امن او سوله راولي. او زه ګلخانانو ته دا ویم چې خپل حیثیت کې وپېژنئ. ستاسې حیثیت موږ ته معلوم دی. تاسې چې نن د اخندزاده ماما کم جنگ ورسره شوی دی او کوم ګزار یې خوړلی دی دغه شان د پنجابیانو تاسې ډېر په پنجاب کې والي هستئ. والله ماته یې ویلي قسم په خدای د پنجاب پولیسو موږ داسې والي وو چې موږ ته خالي ویلې چې موږ د پښتونخوا نه راغلي وو. نو هلته چې وردی شناختي کارت نه غواړي هلته چې وردی سه مهربانه برق تا نه وړی برق هلته وي او دلته نه وي. ګیس یې د بلوچستان نه تېر کړی په بلوچستان کې ګیس نشته هلته شته. نو موږ ته ستاسې حیثیت معلوم دی موږ ته ستاسې هر څه معلوم دی. دلته افغانانو پورې لګېږئ ما زموږ د زړونو د سرو وینو باران روان دی او په داسې حالاتو کې موږ مه چېړئ او که چېړئ هم نو بیا به تاسې ډېر غټ مشکلاتو سره مخامخ شئ. خپلو کوټو کې کښېنئ دا خړ مخونه نیولي یو د سعودي نه غپېږئ بل د ملیزیا نه غپېږئ بل ورځ د یو بل ځای نه به غپېږئ. دلته راځئ افغانانو پسې بد رد ویوئ. دلته زموږ وطن د بدبختیانو سره مخامخ دی او پاکستان دهشتګرد ریاست او د هغې دهشتګرده میډیا څلېر شته د افغانستان په داسې تبلیغات کې د افغانستان په بربادۍ باندې خوشحالېږي. انشاءالله زه به په اردو کې د دې ایلمنډۍ دهشتګرد میډیا باندې به انشاءالله زه ویډیو کوم. افغانانو هیله کوم چې دغه ویډیو به راسره شیر کوئ او انشاءالله دغه د ایلمنډۍ بچیان چې په ایروا کې کار کوي په جیو کې کار کوي په جیو چینل کې په دې نورو کې انشاءالله دې ته به موږ خپله عینه ښیو چې تاسې څومره غټ دهشتګرد رسئ او تاسې ته پیسې د کوم ځای نه راځي. نو په الله سپارمه ښه وخت ولرئ. هلته لیکلي دي امارات اسلامي زنده باد په پنډۍ کې تحریک طالبان پاکستان زنده باد. په اسلام آباد اسم نوم دی اسم اسلام برباد دی. په دې باندې د تحریک اسلام پاکستان یو بیرغ ولګئ چې دا د کفر قانون هم ختم شي دا ایلمنډۍ هم ختم شي دا شرابخانې هم ختم شي دا حرامیتوب اډې هم ختم شي دغه په لاهور کې چې دا 8000 د زناکابازۍ اډې دي دا هم ختم شي. دغه ټول پاکستان ته موږ تحریک طالبان پاکستان غواړو چې په پاکستان کې اسلامي حکومت راولي. ځکه د پاکستان قانون چې دی مکمل کفري دی او په کفري قانون کې زما بعد ملایان اورېدلي چې بیخي د جمعې مونځ کېږي او چې ښځه هم د سید اعظم بیخي وایي د جمعې مونځ کې نو بېنظیر در باندې حکومت کړی هغه تېر شوي مونځونه هم راوګرځوئ. نو په الله سپارمه ښه وخت ولرئ ښه شېبې. دا پیج لایک کړئ. زما نوی پیج نوم دی باچا کاموال AF یعنی باچا کاموال AF افغانستان ګریټ افغانستان لر او بر یو افغانستان لر او بر یو افغان. انشاءالله دا درې رنګه بیرغ به انشاءالله په دې اټک لګو او دا به د خیره یوه خاوره ده یو وطن دی او د دې لپاره به خپله مبارزه جاري ساتو. دا سخت او دا تنګې راځي خو یا ساته ګلخانه چې څنګه دې راپورې خندلي ګلخانه تا ته ویم چې دروانې کله انډیا حمله وکړه انشاءالله بیا به زموږ افغانان ویني چې
چې دا تړونه با چې بیا به موږ نور پښتانه نه خفه کېږي ښکته ستاسې په درد باندې به بیا موږ هم خوشحالي کوو ستاسې په بدبختۍ باندې به بیا موږ هم خوشحالي کوو چې څنګه نن تاسې زموږ په بدبختیانو نن زموږ په د خویندو میندو په وژلو زموږ د ماشومانو په وژلو زموږ د وطن په بربادۍ خوشحالېږئ همدغه شان یې بیا موږ په تاسې خوشحالېږو یاد ساتئ دا ویډیو او دا لایفونه دا به انشاءالله تاسې ته بیا موږ داسې خویو او بیا به ستاسې په درد باندې موږ خوشحالي کوو موږ به انشاءالله بیا خپل اتړونه او خپل دغه کوو خو یاد ساته که نن وایي کله د ابا وار او کله د ابۍ وار دا وار راځي پرېږدوم نه په ښه واخ ولرئ او دا څه پام لایق کړئ خدای په امان